نن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه تاسو ته داسې یو موضوع تشریح کوم چې ډیر مفید ده ټولو لپاره. یو نفر غواړي چې خپل واتساپ یې خلاص کړي، مسیج وکړي، خو بل څوک پوه نه شي چې دا آیا آنلاین ده یا نه ده، یا آیا دا مسیجونه یې ولوستو یا ونه لوست. نو د دې لپاره لومړی به تاسو ولاړ شئ، خپل موبایل به خلاص کړئ. دا زما د موبایل صفحه ده، دا مې خلاص کړ. زه دوه رقمه واتساپ لرم، یو بزنس واتساپ ده، یو واتساپ ده چې د دواړو سیټینګ یو رقم ده. نو اول زه دغه واتساپ خلاصو. دا چې کلیک هم پرې وکړو د صفحه خلاصېږي، داسې یو صفحه راځي. نو دلته یو درې نقطې دي، دغه درې نقطې به تاسو کلیک کړئ. دغه دایره کې ګورئ، دا به کلیک کړئ. چې کله هم دا کلیک کړه نو تاسو ته داسې بله صفحه خلاصېږي چې په دې کې نیو ګروپ، نیو براډکاسټ، همداسې اخره کې به راشئ دلته سیټینګ، دغه حلقه چې تیتاو ده دا سیټینګ به کلیک کړئ. چې کله هم دا کلیک کړه تاسو ته بله صفحه خلاصېږي، داسې یو صفحه خلاصېږي. دا صفحه چې خلاص شو تاسو به دلته راشئ چارټس ته. چې کله دا چارټس کې کلیک وکړو یو بله صفحه خلاصېږي. دا بله صفحه کې ګوره لاندې به راشئ دلته ارچیو چارټس، دې کې به کلیک وکړئ. کلیک وکړئ، دغه ګوره دا اوس زما په موبایل کې بند ده. دا چې کله کلیک وکړئ پې دغسې خلاصېږي. چې خلاص شو نور به بیا تاسو واتساپ بند کړئ. چې کله هم بند کړو نور هېڅوک نه پوهېږي چې تاسو واتساپ کې څه کوئ او آنلاین یئ یا نه یئ. دا ټول به کنټرولېږي. که تاسو دغه ویډیو خوښ شو زموږ چینل سبسکرایب